څو کاله کېږي شېراحمده چې دیګونه سوځئ؟ یاره یو 14 کاله شو. 14 کاله ګورې عمر ده که نه؟ 14 کاله په خپله برخه کې صحیح ده. یو شی ده چې دغه اشپزي له کوره زده کړې ده که کورنۍ له ستا اشپزي زده کړې ده؟ اشپزي ما بار زده کړې ده، یعنې بیرون مې کار کړی دی او په مؤسساتو کې هوټلو کې مې کار کړی دا مې زده کړې ده، خو تر څنګ زما نه کورنۍ زده کړې ده. او ځکه چې موږ داسې خپرونه د 10 کاله چلولې ده، کوکین شو خپرونه، یعنې آموزنده خپرونه وه چې هغه به موږ هر څه پخول او بیا به زمونږ ګران هېوادوالو خپل کورونو کې هغه پخلی کوو، هغه تیارول. نو تل زما دا کوشش و حکیم صاحب چې داسې خواړه زه تیار کړم چې ارزانه وي اسانه وي. اسانه وي او هر کورنۍ وکولی شي دا تیار کړي. زه به درته یو کیسه وکړم شیرې لاله. یو وخت مې اشپزۍ ته زړه شو، ما لازه یو شی پوخ که نه وی نوم به وله ورکړي. آفرین. هګۍ مې راواخیستې، ماتې مې کړلې، اوړه مې پکې واچول او سبزي مې پکې واچول، یو شی مې جوړ کړ. نو ډوډۍ غوندې مې یو شی پخه کړله، خو د دې عکس مې واخیسته فیسبوک ته مې ورکړ چې کله د خوراک وخت شو هېچا مو نه خوړله.